این تاوی جوری بوده، ایران نه. تاوی جوری بوده که اصلی فرانده تمام کالر مرا برده، سل برده. یگان کشتی مانده و زیر فرشی، یگان چیز مانده. تو قسمت ها را او بوده. السلام علیکم دوستای محترم و هموطنای دلسوزم. شما را از خداوند منان خواهان عزت و عظمت هستم. خدا رو شکر که شما به اینجا تشریف آوردین و جمله از جمله دوستا هر کسی که اینجا میاد، حتی هر چیزی که میارن از ما نور چشم ماست. یک نام من محمد طاهر است. از ولسوالی خوشی هستم منطقه پایدس. ما نمیدونیم سر میبینه خاطرات و خودتون دیده رسید چی حال است. می سر ما و شما غضب الهی سر ما نازل شده دیگه سر تو میبینید. ما نوم منیر احمد صدیقی د خوقی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د محمدیار کلا اوسیدونکی یم. هلته موږ خپل کورونه دي، نور چې موږ هېڅ شی مو ترې نه دي ویستلی، فقط ځان مو ترې باسلی بس بس. نور ځاني تلفات ځاني تلفات پکې نشته، خو مواشي تلفات شته نجونې شته. نور شکر الحمدلله فقط ځان مو ویستلی، نور کالي مالي ټول همدلته پاتې دي. هېڅ دننه تلای هم نه شو ځکه چې دیوالونه ټول ړنګه شوی او داسې نه چې وایي چې وغورځي. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت در ولسوالی خوشی آل آمدیم. بعضی خانه را می‌بینیم که چطور تخریب شده و سطح خرابیش تا چی اندازه است. شما در این کلیپ تماشا میکنیم که خانه دیوالای کلش چپه شده و می‌بینیم صحبت میکنیم برای کلان خانواده چی ضررهای برشان رسیده. صحبت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. زمین شما که خانه سطح هفت بلند بوده اما خب بسید خوبت جراوال خوبت شکر نمیشه اون نجای او بود که او روان بود باشن این نیست که اون نجای او بود یه ساعت دیفاعی که میخوری تو بالا کسی دیگه از زخمی بیا خونه شده زخمی شده مریض شده، اما یک نفر زخمی هم هست که پاش چی شده. سه نفر زخمی سفر ما به بام مونده بود چند مریض بالا برده از طرف شو دکتر یا نه سفرکی یک دو سه سر ما به بام مونده بود بیادر ما جادر از زیر سر کشیده بود نه قدر اما سفر پیش ما قهرمان سفر خودم است. باز ما وقتی گفتم پیش ما قهرمان سفر چی بود او رو نجات داد. خداوند مقابل زیر شما لطف کردین که تا اینجا در ولسوالی غم دیده و رنج دیده آمدین، قدم را اینجا فرمودین. هر کس که میاد اول ما رو میگیره، بر ما جای افتخار است و ما حس میکنیم که ما دوستای داریم که هیچ فراوان قابل چیز نیست، سنجش نیست. باش شما میگه خودتون میکنید. این تو سل جاری بود. تا کجا ها بلند شده بود اینجا؟ اونجا نجاش معلوم میشه او جاری بودی و سیر پرنده بود، تمام کالا و لباس بود. به این سطح رسیده. به این سطح رسیده. او به این سطح بوده. این تاوی جاری بوده، ایران نه. تاوی جاری بوده که سیر پرنده تمام کالا مرا برده، سل برده. یگان کشتی مانده و زیر فرشی، یگان چیز مانده. تو قسمت ها را او بوده. او جوری مثل سیل خودی اون طرف هم سیکل
اینجا بار میشه از او خوشتر آهانه اینه بالا نمیشه. عکس شبیه یکی ببینید کجا سیف 70. چت شبیه اون بشه. خب ماما جان ما از طرف بنیاد خیری باران رحمت جانبی دیگه به واسطه توان دوستایی که از بیرون کمک کردن ما خواستیم دست خود بر شما برسونیم دیگه اینی کم و کرم شما انشالله پیوندی برکت باشن دیگه انشالله که هر مقصدی کردن بازم انشالله چیزی شد انشالله ما در خدمت زنده باشی. خدا دوستارا وطندارا کم نکنه. سلامت باشی. خداوند شما رو خیر بده. خداوند مشکلاتتون حل کنه. این قسمت او طرف چپه شده مکمل. شما در کلیپ می‌بینید که خانه مکمل چپه شده و سطح خساره بسیار زیاد است. این زیر پایتون هم کالاست. این گاز و تمام چیزا را ببینید شما. فرش زرد کلش زیر خاک شده. خوب است الحمدلله که اینجا تلفات جانی نبوده و یک متاسفانه یک نفر میگن که زخمی شده. این خانه دیگه نفر است. سلام علیکم. خوب است خوب است بخیر. خانه دیگه مربوط خودتان میشه. خانه مربوط خودم انشالله که اینجا با کس کشته و زخمی. نه فعلا خدا که یک لباس برابر است. این لباس مو معلوم داره. مو که یک لباس برابر معلوم. مو خیمه است دیگه سنتفا زندگی میکنه. بابای من کلش مریض. اینالم زنگ اول جلاد دید. دیگه بچه‌ها بابا. تو به شوش می‌کنه. خیلی ناجی اوست ببین ناجی اوست اون کسی من کجا کنه که پیش بیاین میشه کنه دیوارو نمی‌کرد. نه دیگه خیلی شطور داوا. عزیزان دیگه شما می‌بینید که خانه سطح تخریبش چقدر است. تا به حال خط و گل لای داخل ازی هستند و از بزرگوار ما فامیلشان هم مریض شدن و با مشکلات بسیار زیاد دچار هستند. کاکا جان ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت آمدیم. اما دوستای عزیز چیزی را که کمک کردن اونها را به شما برگ سبز تقدیمش می‌کنیم. خداوند هم در او برکت بخشد. انشالله که میگیره تشکر زنده باشین دعا کنید برای کسایی که کمک کردن. چه خدمت خداوند شما خیر بده. خداوند می‌فهمم که در دیا بسیار زیاد است. خدا کنه کوچک در پیدا بکنم. خدا حافظتان. انشالله بازم در خدمتتان هستم. السلام علیکم. ته وایم چې اوس پرې ټول کالي پاتې دي خاورې لاندې دغه دنیا کوټه ده ټول کالي پاتې دي هغه دنیا کوټه ده دغه وزرې لاندې مې کوټه ده اوس ویني او دغه اوس ویني دا ټول کالي مالي صندوقونه لږ دغه بچي دا کالي په دردم نه خرچ وای باسو خو سړی زړه نه درېږي دا کور ان شاء الله ځاني تلفات شنو ځاني نه دا شکر تاسو الحمدلله نور مالی جان ده بس زیر راضی دادی الله تعالی یو پیخه و یو هغه خوشی او د څه خاص چې نه پاتې وړاندې بده پاتې هغه یې پیل تاسو وینئ کورونه تقریبا تر ډیره حده پورې خراب شوي دا کور هم په دې کور کې شپږ فامیله ژوند کاوه چې وګورو تقریبا ټول کور له منځه تللی نو لکه څنګه چې مخکې هم په نورو خبرو کې تاسو وویل شولو دا یو غټه کلا وه تقریبا کنه او کلا او شپږ فامیله پکې اوسېدل الحمدلله ځاني تلفات نه لري خو مالي زیان تقریبا ټول کور له منځه مالي نو ته داسې وینې که دا ټول کوټې اوس هم د خاورې لاندې بکسونه او فرچونه او هر شی بند دي اوس هم نو سورج باران و مونږ چې ونخ کلو ولا د دور د لګل مار د لګل کار پټو لاګي نو
دا کور تاسو دی دا کور یې نه دا شپږ والې موږ دلته شم دا دې نه دې خوا ته موږ د باران رحمت خیریه بنسټ له خوا راغلي وو دلته دا سهار قدم خدای تعالی د نیکي په طرف کومه وسمره تا په داسې بد ورځ چې تاسو مونږ یادوي نو تاسو سره خدای تعالی ډیر ښه کوي ټول ودان باندې اوس یې موږ هغه کوم اولیا کوم کول تاسو په نظر کې نیولې دا ان شاء الله تاسو سپارو او په خپل هیوادوال باندې وکړو چې تر څو تاسو لاس نیولې لپاره موږ سره خیر مونږ کا زیات کوم نړۍ ته چې کې بین الملل تک لګ لګ د سیو مونږ لاس ونیسي بس دا ډیر موږ تاسو ته څلور زره افغانۍ په نظر کې نیولې ان شاء الله او د دې وروسته څومره کوم نور راځي هغه ان شاء الله تاسو ته کور په څنګه ټول نه تاسو درکړي نو ټول شپږ نه تاسو